حالات هر سوي مشکلات هر سمروي موږ په هر قیمت خپل دینی مدرسې آباد ساتو ان شاء الله حضور ان شاء الله زه سکول کالج یونیورسټي د اهمیت نه انکار نه کوم البته ګیله خامخا کوو سوچ دا مسلمانوں معاشرے کی مضبوط شوی بچے مسلمان بچے دلته 14 کاله سبق وایي دلته 14 کاله نصاب ولولي مې چې کله د دې نه فارغ شي د خپل مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت ګیری باندې بیا شرمېږي د مسلمانانو په سیرت او صورت باندې بیا شرمېږي د مسلمانانو په لباس او تهذیب باندې بیا شرمېږي دا بچے 14 کاله بس دا د انګریزانو په لباس بیا فخر کوي دا د وی په تهذیب باندې بیا فخر کوي دا د وی په کلچر باندې بیا فخر کوي دا د وی سیرت او صورت بیا خپل کې بری بچی کې دا تبدیلی ولې راشي محترم مولانا هغه نصاب او هغه ماحول سره چې بری بچی الحمدلله د مدرسو تاسو دین جوړ دې ساتل دي د مدرسو زموږ استاد تعظیم جوړ دې ساتل دي او تر کومه پورې چې ان شاء الله دغه مدرسې وي زموږ تعظیم بجوند دی وي نن کوفر هم دې ته سوچ کې دی چې تر څو پورې دغه مدرسې وي دغه اهل حق علما وي د مسلمانانو تهذیب څوک نشي خرابولی د مسلمانانو دین څوک نشي خرابولی د دې وجې نه هغوی ورته په سوچ کې دي دیني مدرسو ختمول غواړي د اهل حق علماو کمزوري کول غواړي محترم موږ نن د دې ذمه عزم کوو انشاءالله چې حالات هر څه وي مشکلات هر څومره وي موږ په هر قیمت خپلې دیني مدرسې آباد ساتو انشاءالله حضور انشاءالله دیو سره تعاون کوي ان شاء الله العزیز دیو تراشه ډاډ ورکړي دی علماء ته